خوشحال یو په دې باندې. البته دلته حالات داسې دي چې زمونږ مریض په سیریس حالت کې دی. نو په داسې حالت کې اکثر دا کوشش کیږي چې پر آی سی یو پر لاړ شي. هغه سر لګېدلی دی، نو چې سر ولګي دې ته تر ټولو غټ نقصان څه ورکوي؟ شور. دلته د عیادت په نامه باندې، د ګیلمن د لیدلو په نامه باندې چې کوم خلک ورځي، هغه د ګیلمن د علاج سبب نه ګرځي، بلکې د هغې شور، د هغې خبرې د وجې نور هم تکلیف ته اغېز کېږي. نو هر څوک، که هغه سیاسي لیډر دی، که هغه عام ولس دی، باید دلته زموږ ذمهوار ملګري ناست دي، بلکې یو رجسټر دې کېږدي چې هغه خپل خیالات اظهار هم که څه تجویزونه وي چې هغه راکولی شي، نو ډېر په عزتمنه طریقه دې دلته هغه هم کوي. او د عام ملګري هم کوشش کوئ چې موږ دلته د ده راتګ، د ده دعا، د ده په اول سره تشویش په ذریعه هلته څه تکلیف نشي جوړ. لږ داسې ذمهوار دلته زه تګ راتګ چې کوم یا ناستی کوم، ظاهره خبره ده موږ د خپل ملګري ډېر دروند او نږدې ملګري په حواله سره، یعنې ډېر په تشویش کې یو ټوله، نو په هغې حواله سره ماته ضرورت وي چې زه په کالز باندې خبرې وکړم، زه د ډاکټرانو سره خبرې وکړم، زه مشورې وکړم. دی نه اوس هم دلته په دغې هسپتال کې وم، خو چې زه یو دوه ګنټه سایډ ته وم، بیا مازدیګر نه په هغې کې دومره کار وشو چې موږ په بهر هېوادونو کې هم زمینه ورته برابروو چې که څه طریقه جوړه شي او د نړۍ تر ټولو ښه هسپتالونو ته دغه یوسو. موږ به کله هم د خپل ملګري په خاطر باندې دلته کمای نه راولو. او البته که داسې یو کس راځي یا موبایل راخستی وي یا سیلفي اخلي یا هر کس، یقینا دلته ډېر درانه او عزتمن خلک دي. زما هم زړه غواړي چې ستاسو سره ملاو شم، تاسو ته تسلي درکړم، خو هغه وخت داسې دی چې په دې کې دا شیان، دا مجبوریات لرو چې دا شیان ممکن نه دي. نو تاسو دلته اوسئ، دلته زموږ د سینیر ملګري سمت اجیز دی هر وخت دلته ناست وي. په تاسو دوی ډېر ډاډه وي چې تاسو ورسره ناست وئ، نو تاسو دلته ورسره کښېنئ، وخت ورسره تېر کړئ. څوک شپه تېرولی شي، څوک ورځ تېرولی شي. هغه البته په دې کې دننه به یعنې هغه د عام روټین چې موږ تاسو سره وینو، یعنې عام روټین کې څومره سره ملاویږو یا عکسونه وي یو شی بل شی وي، اوس دلته ممکن نه دي. په هغه باندې به تاسو د هغې کوشش نه کوئ. صحیح ده؟ نو نور تاسو خپل ځای پر ځای کښېنئ، دوه پنځه ملګري یا په یو ځای څومره کښېنئ، تاسو خپل دلته یعنې هغه هر کله غږ در باندې کولی شي چې پلانکیه دا کار وکړه، پلانکیه دا کار وکړه. نو تاسو چې ناست وئ، دا یو ډېر لوی سہولیت دی دلته زموږ چې کوم لیډرشپ ته یا هغو ته چې ډېر په اسانه باندې دوی سره ډېر کسان دي څوک یو بل ځای ته لیږلی شي. نو هغې دپاره تاسو خپل دلته ځای پر ځای کښېنستی. د صمد حاجي همیشه دلته وي در سره، هغه به هم وي. زه به هغه چې لږ بې ځایه شم هغه وم دلته، خو صرف دومره وي هم چې یا ډاکټرانو سره یا د بل چا سره یا داسې رابطې چې هغه ضروري وي، هغه ته صرف داسې وایو. نو ستاسو کې اجازت وي. Das pregro canal. Vete a la